بل طرف ته زمونږ د افغانان وروڼو د هغې روانګي او په باډر باندې په نورو ځایونو کې د هغې ماشومان د هغې زنانه په تکلیف کې زمونږ خپل پښتانه زمونږ د بدن ټوکړې زمونږ وجود د هغې دا خفګان چې سړی ګوري چې دا کډه روان دي د خپل وطن نه واقع چې په یو ځای کې سړی پیدا شي او د هغې نه بېځي سړی ډېر خفه کېږي د دغه ماشومانو په دې دوړو کې د هغې روانګي او د دغه زنانو د هغې په دې برقو کې په دغه دوړو کې ناسته او بیا انتظار در انتظار دومره انتظار چې په قطار کې ولاړ دي تاسو به خبرونه اورېدلي چې د بازو زنانو پکې ماشومان هم پیدا شوي دي خاص کر دا ورځې چې تاسو وګورئ په دې ورځې کې خو هر طرف ته چې ګورې خفګان هر طرف ته چې ګورې غمونه هر طرف ته چې ګورې سترګې سرې دا غمونه مونږ وینو په دې خپلو سترګو باندې که مونږ یو طرف ته ګورو د فلسطین مسلمانان ګورو مونږه د هغې ماشومان مونږ ګورو د هغې زنانه مونږ ګورو د هغې بوډاګان مونږ ګورو هغه ماشومان چې په دماکه کې ټول خلک هلاک شوي او په هغه دوړو کې یوازې ولاړ یو چغې وایي او په ګولو باندې لهو لهان دای د سترګو نه اوښکې روانې په دې باندې مسلمان سره خوشحالۍ ژوند تېر کړي ما تاسو ته مخکې ویلي چې ګورئ دا هغه چا سره دا غم ورسره دی چې د چا زړه روغ وي او د چا زړه مړ نه وي د چا چې زړه مړ وي هغه د احساس ته کوي او پرې د فلسطین زده او اسرائیل زده چې څه کوي هغه دی کوي لیکن یو سړی چې دا محسوسوي چې دا زما مسلمان روړ دی دا زما مسلمان بچی دی دا زما مسلمان خور ده دا زما مسلمان سپینګیری دی دا زما مسلمان بوډۍ ده دغه خامخا زړه درد کوي زما ورونه څه معمولي خبرې نه دي لس زره پورې خلک مړه کېدل لس زره پورې دلته په کلي کې یو تن مړ شي ټول کلی ورسره پریشانه وي لس زره پورې خلک څه کم څلور زره ماشومان په دې به سړی څه خوشحاله شي دلته نو که یو طرف ته د فلسطین غم ګورئ تاسو زړه پرې پرې بل طرف ته زمونږ د افغانان وروڼو د هغې روانګي او په باډر باندې په نورو ځایونو کې د هغې ماشومان د هغې زنانه په تکلیف کې زمونږ خپل پښتانه زمونږ د بدن ټوکړې زمونږ وجود د هغې دا خفګان چې سړی ګوري چې دا کډه روان دي د خپل وطن نه واقع چې په یو ځای کې سړی پیدا شي او د هغې نه بېځي سړی ډېر خفه کېږي د دغه ماشومانو په دې دوړو کې د هغې روانګي او د دغه زنانو د هغې په دې برقو کې په دغه دوړو کې ناسته او بیا انتظار در انتظار دومره انتظار چې په قطار کې ولاړ دي تاسو به خبرونه اورېدلي چې د بازو زنانو پکې ماشومان هم پیدا شوي دي زما د پښتنو د هغې د زنانو داسې بدتر حال په دې باندې به سړی څه خوشحاله شي په دې دنیا کې دا د خوشحالۍ ځای دی هغه ماشومان خو اوس هم زموږ د سترګو نه نوځي چې په ګاړو کې ولاړ دي واړه واړه تنکي تنکي ماشومان او د دې وطن نه روان دي لاسونه خوځوي داسې لاسونه خوځوي تاسو په خپله اندازه ولګوئ چې تا له دې ځای نه څوک داسې رخصت کړي او ستا ماشومان او زنانه وروسته دې ځای ته ګوري دلته به څوک څه خوشحاله شي نو زما وروڼو زموږ د خوشحالو ځای هغه جنت دی دا ټول غمونه دي دا ټول غمونه دي